چې دا کومه کلمه توحید چې زموږ له تمام انسانیت امتیاز ده په دې باندې. موږ له یهودو نسواراو را جلایو په کلمه د توحید سره، له مشرکینو له دهریو را جلایو په کلمه د توحید سره. دا له دوو خبرو جوړه ده. یو خبر یې لا اله الا الله ده، په دغه جمله سره چې معبود یوازې الله ده، په دې موږ له مشرکینو را جلایو. موږ له الله سره په الوهیت کې بل څوک نه ګډو. مشرکین یې ګډوي، څوک ستوري ورګډوي، څوک ملایکه ورګډوي، څوک پیریانان ورګډوي، څوک عباد صالحین. موږ دا نه کوو. څلور سره قسمه شرک زموږ لخوا مردود ده. او بله جمله دا ده چې محمد رسول الله. په دغه جمله سره موږ له یهودو له نسواراو را جلایو. یهود د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه مني، نسوارا یې نه مني، موږ یې منو. نو دغه زموږ له تماما انسانیت امتیاز ده په دغه دوو جملو کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا زموږ د عقیدې اساس ده، دا زموږ د عقیدې بنیاد ده، دا د ټولو اعمالو دار و مدار ده. که پر دغه دوو جملو د عقیده وه چې الله یو ده، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول ده، ډېر لږ عبادت به ډېر ځای درته نشي. پر دغه عقیده چې یو عبادت بناسي، د الله جل جلاله پیغمبر وایي چې یو مومن مسلمان مومن دغه ته وایي چې دغه دوې جملې مني. د الله جل جلاله الوهیت مني، یوازې د الله، د الله د پیغمبر رسالت مني، دا ته مومن وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که دغه یو مومن را ولاړ شي، نیمه خورما د الله د رضا دپاره صدقه کړي. نیمه خورما څونه لږ ده. وایي د الله په دربار کې دغه خورما د دغې عقیدې پر بنیاد داسې قبلیږي چې الله جل جلاله د دغې صدقې دی تربیت و پالنه کوي. لکه ستاسې په کور کې چې یو کوچنی وری وي، هغه دا کور والا ډېر ښه ساتي، الکانم په اخته یي، میرمنم په اخته یي، سړی یم کور کې ډوډۍ ورکوي، یو بل شی ورکوي. دغه چې نور وړي په یو لږ انداز کېږي، دی لکه ماش دونه سوی. وایي الله جل جلاله د دغې صدقې د مومن داسې تربیت کوي. وایي دغه نیمه خورما الله جل جلاله دغه نه ورته غټه کړي لکه د احد غر. د احد غر حاجیانو صاحبانو لیدلی ده، په دا ټول محیط د مدینې منورې کې تر دې لوی غر نسته، ډېر غټ غر ده. له دغې نیمې خورما څخه دغه نه انداز ستا نیکي جوړېږي لکه یو لوی غر دونه سي. دغه د غره شکل پیدا کړي، په آخرت یې بیا ستا د نیکۍ په ترازو کې ږدي. نو ته چورت ورته ووایه. دغه لږ صدقې ولې دونه لوی ځای ونیوی؟ دا پر عقیده د دوو جملو بناسي. اصلي تربیت و دغه صدقې ته دغه ستا صحیح عقیدې ورکړي. او کچیرې دغه عقیده نه یې در سره ملګري، وروسته بیا غالبا په سوره مائده کې دا خبره راځي که په سوره انعام کې راځي چې دا ټوله دنیا کې هستی د دا یو کافر له ځانه څخه فدیه کړي، د الله عذاب نشي دفع کولی. په دا ټوله دنیا کې څونه هستۍ دي، څونه روپۍ پرتې دي، څونه موټران دي، څونه مځکې دي، څونه باغونه دي، څونه جایدادونه دي، چې دا ټول یو کافر راواخي د دې خپل ځان په بدله کې صدقه کې، دا کافر نجات نشي پیدا کولی. ولې نشي پیدا کولی؟ خو دونه خیراتونه یې وکړو، دغه بنیاد یې نه و، صرف دغه دوو جملو باندې یې خواري نه وکښلي. نو خبره په دغه ځای کې د مسلمانانو لا اله الا الله محمد رسول الله دا بنیاد ده، دا زموږ امتیاز ده، دا زموږ سعادت ده، دا زموږ نیکبختي ده، دا د الله د رحمانیت تقاضا ده. نو ځکه ما درته ویل چې دغه جمله چونکې دونه مهمه ده چې ستا له نیمې خورما څخه دغه نه وزن جوړوي لکه د احد غر. بل حدیث کې د الله پیغمبر وایي یو 2 رکعاته نفل لمونځ چې مومن مسلمان د الله د رضا دپاره وکړي، دا دته خیر دي تر دنیا و ما فیها.
دا ټوله دنیا په دنیا کې چې څه ستا تر دغه یا دغه 2 رکعاته لمونځ خیر ده، مګر په هغه شرط چې پر دغه عقیده بنا شي، چې پر دغه عقیده بنا نه شي چې د زرونو کلونو په حساب دی الله ته سر پر سجده یې ښیي، الله یې نه قبلوي. نو